زندگی ډیره حسینه ده. کہانی د 1930 په دهایه کې د اټلی نه شروع کیږي چې په هغه کې ګایډو نوم یو خوشمزاج او حاضر دماغه سړی وي چې کم یو د يهودي مذهب سره تعلق لرونکي وي او د خپل ژوند تیرولو لپاره ډیر زیات محنت کوي. دا هغه د ارمان وي چې په خپل کلی کې د کتابونو یو دکان کولو کی. نو ولې چې هغه یو يهودي وي د دې وجه په هغه باندې د حکومت د طرفه مختلف قسمه پابندۍ لګولې شوې وي. د ګویډو لومړنی ملاقات دورانو مجینې سره اتفاقا وشي کله چې هغه په اسوروي او د یو حادثې ښکار شي. ګاډو د هغې مدد کوي او په مزاج کې ورته وایي ګډ مورنینګ زما شهزادي. دا جمله وړاندې د دوی د مینې پہچانوم جوړ شي. د دې نه بعد د ګویډو څو ځله ډورا سره اتفاقا ملاقات کی او په مزه د هغوی په منځ کې مینه سیوا کی. ولې چې ګویډو یو مزاحیه انسان وي او د دې وجې د ډورا د ژوند نه د ګویډو د وجې ټولې پریشانۍ ختمي. یو ورځ د ډورا او د هغې د منګیتر چې کم یو جرمن فوجي هم وي د هغه او د ډورا د کویدنې پروګرام روان وي. ګویډو همت کوي د هغوی په پروګرام کې شاملېږي او هغه هم صدا سي چې په شینس باندې سور وي او ډورا ځان سره تختوي او په پروګرام کې موجود خلکو ته داسې لګي که چېرته دا یو د لوبې حصه ده. خو هغوی دواړه لاړ شي او واده وکړي چې د هغوی یو زوی هم وشي چې هغه لا ګواښو نوم کېږي. دوی ډېر یو خوشحاله او پرسکونه ژوند تېروي. خو دا کهاني دغه مړښت ته هله لاړه شي کله چې په جرمني کې د یهودیانو خلاف جنګ نور هم سیوا شي او یو یهودي ګرفتاروي. د دې په نتیجه کې ګایډو سره د هغه ماماګان او د هغه ورکوټې زوی هم گرفتار. ډورا چې کوم یو يهودي نه و هغه د خپل بچي او خاوند نه بغیر وخت نشو تیرولی. د دې د وجه هغه هم خپل مرزي سره د قیدیانو هغه ریل ته وخیږي. بیا دوی د جرمني یو جیل ته بوتلی شي چې هلته دوی د یو بل نه جدا کړي شي. کله چې دوی دغه جیل ته داخل شي نو په دغه جیل کې ډیر زیات د خوف ماحول وي. کله چې ګایډو دا ماحول وویني نو هغه وایي کچره هغه دا ماحول ولید نو ډیر به ویریږي. یعنی د هغه زوی ګواښو د دې لپاره هغه د خپل حاضر دماغي او خوشمزاجي استعمال کوي او خپل زوی ته دروغ وایي چې دا یو لوبه ده. یعنی د خپل زوی نه دا خبره پټه کوي چې هغوی دلته د مرګ لپاره راوستل شوي دي او خپل زوی ته دا مو وایي چې دا یو لوبه ده او د دې لپاره د دې د سخت اصولو پابندي په موږ باندې لازمه ده. نو موږ له پکار دي چې په دې اصولو باندې عمل وکړو ځکه چې کچریتا دا لوبه وکټله نو تا ته په د اوسپنې یو ټینک ملو شي. ګواښو په ډیر معصومیت سره د پلار په دې خبرو باندې عمل کوي او د یریدلو په ځای باندې ډیر په شوق سره په جیل کې ژوند تیروي. پلار ګواښو ته هر وخت خاندي او مزاحیه اشارې ورته کوي چې زما زوی د رښتیو نه خبر نشي او خفه نشي. ګایډو ته په جیل کې یو خپل زوړ ملګری هم میلو شي چې په دغه وخت کې هغه ملګری ګایډو ته وایي چې دې وخت کې زه ستا د مدد کولو نه قاصر یم. وخت تیرېدو سره اخر کار د بره نه اډر راشي چې یو قیدي دې ختم کړی شي. کله چې ګایډو دا خبر ووري نو ګایډو فیصله وکړي کچرې ګواښو یعنی د هغه زوی گیر شو نو هغه به مړ کړی شي. د دې لپاره هغه خپل زوی د اوسپنې په یو ډبي کې بندوي او هغه ته وایي چې څو پورې دا لوبه نه وي ختمه شوې هغه پورې ته په دې ډبي کې په خاموشتیا سره اوسېږه. اخر کار د ګایډو نمبر راشي. بیا د جرمني فوجیانو د مرګ لپاره ګایډو روان کړي وي. ګایډو ته دا پته هم وي چې دا د هغه د مرګ اخري لمحې دي خو هغه د همت نه کار واخلي او د یری په ځای هغه خپل زوی ته نخري شروع کی او هغه ته داسې لګي کچری دا په رښتیا باندې یو لوبه ده. بیا د یو ګولۍ आवाज راځي او ګایډو هلاکي چې کله سبا شي د دوی د مدد لپاره د بل ملک نه فوجیان راځي او دوی آزادوي. د خپل پلار د نصیحت مطابق ګواښو د خپل ډبي نه بهر روزي او د اوسپنې یو ټینک ویني او هغه د خوشحالۍ نه چغې وهي څنګه چې هغه د خپل پلار ویلي وي او هغه ته دا لګي چې هغه لوبه وګټله. دې دوران کې ډورا خپل زوی سره ملاویږي او د خوشحالۍ نه دواړه غاړه ورکړي او خپل کور ته راشي. دا فلم موږ ته ښایي که حالات هر څومره خراب وي حوصله او مینه کله هم نه ختمیږي لکه څنګه چې ګایډو د خپل زوی دپاره وکړل.